بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید جمال تاسو ګورئ جعفر ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د بل انګلفینګ امبیرش انګلفینګ کندل برګي کوم د څنګه کار کوي استفاده څنګه دی نو کولای شو او همدا شان د دې کندل په واسطه باندې تاسو څنګه پروفیټیبل ټریډونه کولای شئ. چې خپل ویډیو سٹارټ کو اول به تاسو د بل انګلفینګ کندل او د بیرش انګلفینګ کندل پکچر وخیم. پکچر تاسو څنګه دا شان دی ګورئ دې کندل دا شان شکل دی، دې کندل دا شان شکل دی. دې مینس کې فرق څه شی دی؟ فرق دا دی چې اولنې کندل چې کوم جوړیږي هغه باید څنګه وي؟ هغه باید تور وي، تور ساده چارت کې دی او رنګ چارت تاسو ګورئ هغه باید سور وي. صحیح شو. همدا شانتي بل کندل چې کوم جوړیږي باید شین یعنی بره طرف ته باید جوړ شي او یا ساده رنګ چارت کې شین راځي او ساده چارت کې سپین راځي. دلته تاسو ګورئ. صحیح شو. دا شان تاسو دلته ګورئ دا بیرش انګلفینګ کندل دی. اولنې کندل باید سپین وي ساده چارت کې او په رنګ چارت کې شین باید وي. دویم کندل چې دی په ساده چارت کې تور باید وي او په رنګ چارت کې تاسو کله ګورئ نو هغه کې باید سور وي. چې اوس به دلته موږ سره رنګ چارت کې اگزامپل یې ګورو، ریل اگزامپل ریل چارت کې. صحیح شو. دا پوه شئ تاسو په دا د دوی بولیش انګلفینګ کندل دی، دوی بیرش انګلفینګ کندل. اوس نو مطلب څه دی؟ اوس دلته نورم تشریح کوو. صحیح شو. او څنګه تاسو معلومولای شئ. دلته ماته اگزامپل یې اغست دي ځکه تاسو ویډیو ډیر وګدان شي. دلته نور اگزامپل دا دي. نه بدل زره زوم اوټ کما او زوم اوټ نه بعد بدل تر شو دیږي کې بدل لک سیټ کو چې دلته تاسو سره کلیر ښکارا شي. صحیح شو. دلته تاسو ګورئ دلته موږ سره ګوره بره مارکیټ ته دی، بره مارکیټ لاړ شي هغه نه پس موږ سره بیرش انګلفینګ کندل لا کار کیږي او مارکیټ هغه نه پس لاندې امکان لري چې لاړ شي 40 50 او 60% اکوریسی د 100% خبره هر یو کندل هر یو سټریټجی چې کوم 100% نشته. صحیح شو. نو دې خاطر تاسو ریسک ریوارډ ریشو باندې منظم ځئ. ریسک کم دی، لوټ سایز جوړی کې دی، نارملایزیشن شو. بس مخکې اگزامپل کوي چې څومره پروفیټ باید تاسو والے. ښه دلته تاسو ګورئ چې مارکیټ لاندې تل غیږ کې موږ سره بولیش انګلفینګ کندل ښکار شو. بولیش انګلفینګ کندل نه پس مارکیټ امکان لري چې بره لاړ شو. دلته هم بره موږ بوتل تللی دی. صحیح شو. دلته تاسو ګورئ دیږي کې اوس بل پوینټ مهم پوینټ څه شی دی؟ ګوره بولیش بیرش انګلفینګ کندل چې دی هغه د مارکیټ په سر کې جوړیږي، مارکیټ لاندې نه بره تل هلته جوړیږي او مارکیټ امکان لري لاندې لاړ شي. مینس کې لاندې اسمانه نه ورکوي. بیرش انګلفینګ کندل دا رقم شکل چې تاسو د مارکیټ په مینس کې یا لاندې وګورئ معنا نه ورکوي. باید تاسو مارکیټ یو دفعه شاته ټرند وګورئ چې مارکیټ بره تللی که نه، چې بره تللی یا لږ یا ډېر خو چې بره تللی ایوریج معامله کې یعنی نارمل عمله کې مارکیټ څخه اندازه بره تللی هغلته بعد تاسو د بیرش انګلفینګ کندل نه استفاده کوئ شئ او هغې کې ښه نتیجه ورکوي. صحیح شو. دلته تاسو ګورئ بولیش انګلفینګ کندل دپاره بولیش انګلفینګ کندل چې دی مارکیټ لاندې راغلی، لاندې نه پس د دوه کندله جوړیږي او دغه شان په دې شکل جوړیږي. اولنۍ کندل نه پس بل کندل نه غټ جوړیږي، هغې نه پس ته امکان لري مارکیټ بل لاړ شي. دیم دا ده چې دا هم باید د مارکیټ په مینس کې او سر کې نه وي، دا باید لاندې وي. نو هغې نه پس ته موږ سره بولیش انګلفینګ کندل جوړیږي او هغې نه پس موږ وایو چې دا اوس ویډیوسي لري، امکانات لري چې مارکیټ اوس بره بوځي. نو دا په یو حساب د مارکیټ انورټر یا د مارکیټ د چینج موډ د ټرند د چینج لپاره هم استفاده کیږي. یعنی مطلب مارکیټ یو سیټ ته روان دی، هغې سیټ بدلیږي امکان لري، لاندې روان دی بره امکان لري چې لاړ شي. صحیح شو. په دې خو انشاءالله پوه شئ، کنفرم شوئ. ښه اوس به زه لږ ذره زوم ان کمه ده چې تاسو لږ ذره صحیح نور هم پې کلیر پې پوه شئ. صحیح شو. ښه اولنی اگزامپل زموږ دلته دا دی. صحیح شو. اولنی اگزامپل تیر موږ سره دا شی دی یو اس ډي یعنی ګولډ یو اس ډي باندې ډالر باندې دی او دا شانتي موږ سره په دې ځای کې په همدې سټارټ کې موږ سره دلته اگزامپل پیدا شوی دی. اگزامپل تاسو دلته ګورئ. ګوره مارکیټ به شاته حالات ګورئ چې مارکیټ کم ټرند کې تللی دی. ګوره مارکیټ لاندې ټرند کې تللی دی، ډېر وخت نه لاندې روان دی. د 20 د جولای نه واله تر 25 د جولای پورې نو 15 ورځې مارکیټ مسلسل لاندې تللی دی او چارټ مکمل نو یو نیمه 2 ورځې پورې موږ سره هم غټ وخت دی. نو دغه 15 ورځې خو بیخي ډېر وخت دی چې مارکیټ لاندې تللی. نو دا یو ښه کنفرم اشاره ده چې موږ سره دا انګلفینګ بولیش انګلفینګ کندل که راښکاره شو نو به ډېر ښه کار کوي. دلته تاسو ګورئ بولیش انګلفینګ کندل راښکاره شوی دی. شیډو نظر کې مه نیسئ، خو یو خبره ده چې شیډو لري ډېره اوږده، هغه لږ کمزوری. دلته تاسو لږ لوټ سایز وړوکی کار کوي. صحیح ده چې مارکیټ لاندې ډېر تللی دی، خو دلته اوس دا لږ ذره شیډو اوږده ده. نو شیډو چې د بولیش انګلفینګ کندل شیډو اوږده وي ډېره نو هغې سره هغه به لږ کمزوری وي. صحیح شو. بیا هم تاسو لوټ سایز وړوکی کاروئ، که هغه څومره کنفرمیشن زیات دی شیډو اوږده نو لوټ سایز نارملي کاروئ لږ وړوکی چې تاسو ریسک لږ کمي، خطر هم کموي. صحیح شو. ښه اوس ټریډ چېرته ولګوئ؟ ټریډ دلته وګورئ. موږ تاسو ګورم اولنې دویم دریم څلورم څلور دانې موږ چې لرو چانس لرو چې موږ
په هر یو کینډل چې اوس د کومه طریقه خیم اغیزي پورې کلوز هغه نه پس موږ ټریډ په لګوي شو. خو اولنی دوه کینډل چې کوم د بولش انګلفینګ کینډل نه بعد جوړیږي هغه کوي دي، بعد د دریم څلورم کینډل نه اولنی دوه کینډل چې کوم جوړیږي هغه کوي دي. صحیح شو. نو دلته تاسو څه ګورئ، دلته تاسو ګورئ دیږي کې اوس بولش انګلفینګ کینډل جوړ شوی. اوس بولش انګلفینګ کینډل بل خاصیت څه شی دی؟ بولش انګلفینګ انګلف نوم د انګلیش نه مطلب اغوستل شوی. انګلف مطلب یو شی مکمل ځان لاندې پټول ته وایي. انګلف کول، انګلف د ځان لاندې پټول ته وایي. نو دیږي کې اوس موږ ګورو دا اوس ګوره شادینه کینډل اولنې کوم چې ماته مخکې ویلي چې دا که ساده چاټي نو دا به تور ښکاري، او که رنګه چاټي نو دا به څنګه ښکاري؟ دغه شان د سور ښکاري. صحیح شو. نور رنګه چاټونه هم شته چې هغې شاید بل لکه ښکاره شي لاندې کینډل چې کوم ځي. صحیح شو. د لاندنۍ طرف ته کینډل چې کوم تللی دی وړوکی جوړ شوی دلته، نو دې ته موږ دې نه پس چې کوم بل کینډل جوړیږي هغه باید جوړیږي او ختم هم چې دی د دې اولني کینډل نه باید بره شوی. صحیح شو. نو دې ته مکمل یو فکس چې وایي بولش انګلفینګ کینډل موږ ویلی شو. صحیح شو. بولش انګلفینګ کینډل ورته ویلی شو. هغې نه بس ټریډ شي ته لګو. دلته ګوره ما دا خط کش کړی تور، دا د دې دغې دپاره مې کش کړی چې یا د دې مکمل د بولش انګلفینګ کینډل نیمې پورې چې د اولنۍ کینډل لا شي هغې ځای کې پورې خیر موږ ټریډ لګوی شو، پروا نه کوي. او یا چې د اولنۍ کینډل چې کوم د بولش انګلفینګ کینډل په جوړېدو کې جوړ شوی دی د دې د سره پورې باید دغه دریم کینډل چې کوم موږ ټریډ پکې لګو هغه کینډل که دې پورې هم راشي پروا نه کوي، موږ هغې نه باید ټریډ لګوی شو کلوز شي دلته. داسې نه چې نور هم لاندې لاړ شي، نور هم لاندې نور دا کینډل لاړو دا بولش انګلفینګ کینډل هم ختم کړي ځان سره، نو بیا هغه موږ سره بولش انګلفینګ کینډل صحیح نه دی، هغې کې موږ ټریډ نه کوو، اوایډ کوي. صحیح شو. نو دلته اوس وګوره موږ سره دا ټریډ دا کینډل چېرته کلوز شوی؟ بره کلوز شوی، جوړ شوی هم دی بره او کلوز شوی هم بره دی دې کینډل نه بره. نو هغې نه پس موږ ټریډ هغې نه پس چې دا کینډل مکمل کلوز شي بره هغې نه پس موږ ټریډ لګو. دې کې موږ ټریډ لګولی او موږ ته ویلي چې یو پر دوه پورې پروفیټ هلی هغې نه زیات ترې مه زیاتوئ ځان ته. صحیح ده. که ځان ته بیا هم تاسو وایئ چې موږ لږ ذره ښه پروفیټ ولرو بیا لږ معمولي لوټ سایز زیاتوئ او نور یو پر دوه پروفیټ هلی، ځکه چې لوټ سایز لږ زیات شي نو بیا ستاسو که یو پر دوه هم شي نو پروفیټ هم بیا هم زیات دي. صحیح شو. یو پر دوه کې تاسو بیا هم ښه پروفیټ هلی. نو سټاپ لاس تاسو چېرته ورکوئ؟ سټاپ لاس چې دی تاسو د دې ځای کې هم ورکوی شئ، د کینډل د بولش انګلفینګ کینډل نیمۍ کې هم ورکوی شئ او د هغې لو کې هم ورکوی شئ. لو مطلب لاندې ساحې کې هم ورکوی شئ. صحیح شو. او تاسو دلته کم ريزسټنس یا سپورټ لیول تاسو ګورئ نو هغه سپورټ ريزسټنس لیول هم کار اخیستی شي، هغې لیول ته هم راوستی شي. خو دغه چې بولش انګلفینګ کینډل عموما لږ اوږد دي نو هغه لاندې ځای کې چې تاسو سټاپ لاس ورکوئ نو هغه بیا دومره ریسک کې نه راځي، ښه راځي. صحیح شو. نو دلته راځو اوس موږ وګورو دلته موږ بولش انګلفینګ کینډل کې دلته سټاپ لاس ورکوي، دلته موږ سره ټیک پروفیټ یو پر دوه ورکوي، کنې موږ ته یو پر څو یو پر درې نه زیات موږ ته پروفیټ راکړی دی، خو نه موږ خپل سټریټجي باندې ځو، یو پر دوه موږ پروفیټ مارکیټ نه لو نور وځو. صحیح شو. دلته لالچ به ډېر نه کوي، ګوره مارکیټ بره نور هم تللی دلته موږ یو پر دوه پروفیټ واخیستو مارکیټ نه ووتو. څومره چې تاسو کم ریسک هلی او هغومره تاسو به انشاءالله اکاونټ هم سلو ګرو کېږي او هغومره به تاسو ډېر شی نه زده کېږي. صحیح ده. ښه. دلته تاسو ګورئ دې ځای کې اوس یو پوینټ دی، ګوره مارکیټ ښه شاته هیسټري مونږ د مارکیټ بره تللی دی، دا ګوره بیرش انګلفینګ کینډل جوړ شوی دی. بیرش انګلفینګ کینډل کې اوس څنګه مونږ ټریډ لګو؟ ګوره مارکیټ کم راغلی خو مونږ ته پروفیټ یو پر دوه په ارامه راکړی دی، بلکې یو پر درې مونږ دلته پروفیټ راکړی دی. صحیح شو. پروا نه کوي، مطلب دې نه بعد تاسو بیا دلته داسې ځي کې پروا نه کوي، بس یو پر دوه خیر بعض وخت کې ټریډ مس کېږي هم، داسې نه ده 100% دی مس کېږي هم، شاید دا لاس تاوان هم تللی وی، هېڅ پروا نه کوي، خو خپله سټریټجي باندې چې بل ځای کې بېرته میلاوېدو چانس نو په خپله سټریټجي به مخکې ځئ. لکه دا اولنی جوړ شوی دی نه بعد تاسو دلته یو چانس راکړی دی پروفیټ هم واغوستو، همدا شانتې دې ځای کې نورې پیټرنې شاید تاسو ته معلومیږي ښکاره شوي به پکې. دا ګوره یو فلیګ غوندې پیټرن جوړ کړی دې ځای کې تاسو هغه د چانس مثال اخیستلی شئ، دغسې تاسو نور پیټرن بیا یو ځای کوئ چانس درکوي، پروا نه کېږي سټاپ لاس دلته هیټ شي زموږ، خو خیر موږ دلته سټاپ لاس نه دی هیټ کړی، موږ پروفیټ اخیستی دی. صحیح شو. ښه. اوس بیرش انګلفینګ کینډل کې موږ ټریډ چېرته لګوو؟ بیرش انګلفینګ کینډل کې چې دی ګوره هماغه شانتې څنګه اولنی کینډل چې دی هغې کې سورو دی کې چې دی شین کینډل دی، مطلب ساده چارټ کې سپین کینډل چې بره طرف ته کوم ځي. ګوره دا کینډل جوړ شو او بل کینډل جوړیږي د مکمل شادینه کینډل په خپله باډۍ په زور باندې
لاندې مکمل کور کړی بند کړی پټ کړی دی ځان لاندې. هغې نه پس موږ ټریډ چې د لګو چې ټریډ موږ ګورو دلته خط مې تور کش کړی داسې دې خطه پورې چې کوم کینډل د بیریش انګلفینګ کینډل نه بعد چې کوم کینډل جوړیږي اول دویم دریم څلورم پورې چانس لرو اولني دوه قوي دي هغې کې موږ لږ د لوټ سایز که زیات هم کار پروا نه کوي خو چې دریم کینډل که دا کینډل مثال بره لاړو بل کینډل هم بره لاړو بل کینډل دې کې راغی او دلته به موږ ټریډ لګو نو لږ ویک نه د لوټ سایز کم کاروي صحیح شو. نو مطلب مې دا دی که چیرې دا د دې خط نه دی د بیریش انګلفینګ کینډل د نیمۍ نه بره یا د اولني کینډل د اخرني اینډ نه د لاندې سر نه بره دا دریم کینډل مطلب د بیریش انګلفینګ کینډل نه بعد چې اولنی کینډل دی دا بره لاړو نو دلته به موږ دې کینډل کې ټریډ نه کوو بل کینډل ته به صبر کوو. نو څلور کینډلو پورې صبر کوو که څلور کینډل نور هم داسې بره لاړو نو بیا هغې نه بس ټریډ نه کوو هغې نه به ټریډ اوایډ کوو بل چارټ کې ټریډ ګورو صحیح شو. بل چارټ کې مطلب دا چې په بل کرنسي کې XUSD کې ګولډ کې بیټکوین کې که سټاک مارکیټ تاسو بروکر کې ټسلا ګوګل کوم یو بل کوم کمپنۍ سټاک لیست تاسو سره هغې کار کوئ دا ټول تاسو داسې چې کوم ویډیوګان تاسو ښیم او زه ښیم دا به بیټکوین کې ریټر کې بایننس چې کوم کرپټو کرنسیانې دي کموډیټیز دي ګولډ دي سیلور آیل دي دا شان دي کرنسیانې دي نو ټولو کې انشاءالله کار کوي صحیح شو. دا پوښتنه اکثریت ما شاګردان کوي نو زه درته وایم چې دا څه چې د ویډیوګان تاسو ته اوس ویم بعد ویم دا ټول په هر یو مارکیټ آنلاین چې کوم داسې چارټ لري کوم چې همداسې آنلاین مارکیټ سره وصل دي د ټولو کې تاسو استعمالولی شئ انډکس شو هر شي کې تاسو استعمالولی شئ صحیح شو. ښه دلته تاسو ګورئ بدیزي کې دلته تاسو ګوره موږ سره دا کینډل بس نیمۍ نه کم دلته کلوز شوی دی دا ګوره کلوز شو دی نه بس موږ چې کې باډي چې ښه کلوز شو لاندې اینډ نه بعد موږ دویم کینډل کې موږ دلته ټریډ ولګو ټریډ چې دی ګوره یو پر دوی موږ ته پروفیټ راکړی دی حالانکه دی ګوره موږ ته یو پر درې نیمو نه زیات موږ ته پروفیټ راکوي شو خو نه موږ یو پر دوه خپل سټریټجي په مطابق یو پر دوه پروفیټ رالو پروفیټ راکړي مارکیټ نه وو تو کلوز خبره ختمه دا شان دی که به نور ټریډ کوو هم په هغې ورځ کې نور مارکیټ سرچ کا او که نه دی کوو بلې ورځ سبا ورځ ته صبر وکړه او سبا ورځ ته بیا ټریډ وکړه صحیح شو. ښه دلته تاسو ګورئ دې ځای کې تاسو مارکیټ شوی ډاون راغلی دلته تاسو ګورئ موږ سره یو بولیش انګلفینګ کینډل جوړ شوی دا بولیش انګلفینګ کینډل لږ قوي په دې دی چې دلته تاسو ګورئ مکمل دا د بولیش انګلفینګ کینډل شیډو وړې دي بلکې په نشي صاحب دی نو دا نور هم لږ قوي دی او مارکیټ هم ډېر وخت نه لاندې تللی دی مطلب ډېر مخکې نه لاندې شروع دی 20 د جون نه یې که ونیسو نو دا ګورئ تر 23 د جونه پورې نو 4 ورځې مارکیټ شوی دی مارکیټ لاندې تللی صحیح شو. ښه دې ځای کې اوس وګوره ټریډ چې د لګو ټریډ ماته ویلی چې د اولنی دویم کینډل د بولیش انګلفینګ کینډل نه بعد چې کوم اولنی دویم کینډل یا اولنی یا دویم یا دریم څلورم هر یو کینډل چې بره کلوز شو هغې کې موږ ټریډ لګو دا ګوره تیار بره کلوز شو د دویم کینډل کې موږ ټریډ لګو ټریډ هم ولګو سټاپ لاس چې دی موږ یې نیمۍ ته هم ورکوی شو او لاندې هم ورکوی شو لاندې موږ سټاپ لاس ورکوی چې لږ ریسک هم کمي صحیح شو. دا ګوره یو پر څو موږ پروفیټ واخیستو یو پر دوه نه زیات موږ پروفیټ واخیستو بلکې موږ ته یې څومره پروفیټ راکوی شو یو پر څه کم 4 چنده یو پر څه کم 15 چنده یا 4 نه خو بره دی صحیح شو پروفیټ موږ ته راکړی خو نه موږ وایو چې موږ ته شارټ کې پروفیټ راکړه او بس صحیح شو. دا وګوره موږ ته پروفیټ راکړی او دا دی سمو دې لپاره بیا سایډ وې هم تللی لږ زره خو موږ ته پروفیټ راکړه مارکیټ نه موږ وتیو صحیح شو. ښه دلته اوس راځو ګوره دلته اوس وګورئ بل موږ سره مارکیټ ول تاسو ګورئ دې ځای نه مارکیټ بره تللی دی دا دې ځای نه مارکیټ څومره وخت نه بره تللی 15 د جون نه واله تر 14 د جون پورې څه یوه نیمه 2 ورځې مارکیټ مسلسل بره تللی دا مې یو غټ وخت دی شي یو ساعته چارټ موږ کولاو کړی دی که دا نیم ساعته شي او 15 منټه شي بیا خو نور هم ډېر وخت والا چارټ شي او ډېر کینډل والا چارټ به شي خو خیر یو ساعته چارټ دی او بیا هم ډېر وخت کېږي او نیمه ورځ نه زیات کېږي چې مارکیټ بره تللی صحیح شو. بره تللی اوس دلته وګوره موږ سره بیریش انګلفینګ کینډل جوړ شوی دا وګوره وړوکی باډي والا کینډل دلته هم جوړ شوی دا د اول شین جوړ شوی بیا په سور جوړ شوی مکمل انګلف کړی پټ کړی ځان سره کور کړی دی او دا لاندې کلوز شوی بل کینډل موږ ټریډ چې د لګو ټریډ دلته لګو چې دا کینډل شوی چې کوم د بیریش انګلفینګ کینډل نه بعد چې کینډل جوړیږي هغه کینډل باید کلوزینګ چې وکړي لاندې وکړي صحیح شو دی نه باید که ډېر لاړ شي دې نیمۍ پورې یا نیمۍ نه خو چې بره لاړو هغې کینډل کې بیا ټریډ نه کوو بل ته صبر کوو خو دا ډایرکټ دلته وګوره موږ سره چانس میلاو شوی دلته موږ ټریډ کینډل جوړ شوی لاندې کلوز شوی او دې ځای کې موږ چې کوو ټریډ لګو دا د ټریډ چیرته لګو ټریډ موږ دې ځای کې موږ ټریډ لګو سټاپ لاس چیرته ورکوو سټاپ لاس چې دی د پریویس های کې ورکوو پریویس های دا د پریویس های موږ دلته ورکوو دا ګوره یو ریزسټنس لیول هم دی صحیح شو پریویس های کې موږ سټاپ لاس ورکې او موږ ټیک پروفیټ څومره واغستو
ټیک پروفیټ مونږه 1/2 چنده مونږ چې وکي 1/2 چنده مونږه ټیک پروفیټ واغستو مارکیټ نه ووتو حالا چې پروفیټ خو دومره غټ راکړی دی چې حد نه سیوا صحیح شو دا بلک زره دا سټاپ لاس تاسو لګ نورم هاي وړي دا تاسو ته نورم خراجي صحیح شو د ریزिस्टेंस لیول نم لګ زره دا ریزिस्टेंस لیول دی صحیح شو چې مارکیټ اکثره دیزي پوزیشن دا ټچ کې وره مارکیټ هغه د دې کینډل ټچ کړي نو موږ سټاپ لاس یې ټچ کړی مو نو دا ورته وره دا ریزिस्टेंस لیول دی ریزिस्टेंस لیول نه لګ زره بره تاسو چک کوي خپل سټاپ لاس چک کوي بره بوزي صحیح شو دلته ګور 1/2 دلته موږ د پروفیټ راکړی او مارکیټ نه موږ وتیو کچېره موږ وایو چې دا پروفیټ څومره موږ ته راکوي شي دلته تاسو ګورئ دا خو بیخي دومره زیات پروفیټ دی چې دا څومره پروفیټ دی دا سکمه ته چند پروفیټ دی مطلب که $10 تاوان کې $80 ګټه کې $10 تاوان کې $800 ګټه $8000 ګټه کې او دا شان د $10 تاوان کې $8000 ګټه کې دا غټه معاملې خبر مې ته وکړه خو هم دا شانتي خلک کوي ذکر ته زه دا غټ اگزامپل هم در کوم دا بعضي خلک به وایي چې دا اگزامپل دا دومره غټ اگزامپل بسنګي خو پروا نه کوي صحیح شو تاسو اگزامپل زین کې نه صحیح اگزامپل په دې کوم تاسو لږ کلیریفیکیشن خو شي صحیح شو ها همدا شان تاسو ځان سره اگزامپل وګورئ بیرش بولیش انګلفینګ کې ما دوه اگزامپل ټول کې وکړي تشریح هم درته وکړه سم سي دا شان دي ځان سره شاده لاړ شي سرچ وکړئ مارکیټ سرچ کړئ مارکیټ کې ټرند اول ګورئ ټرند نه بعد چې د کینډل ګورئ چې ټرند مینز کې اسکل کینډل مو ګورئ بیرش بولیش کې انګلفینګ کینډل مو ګورئ دسي چې سي مارکیټ شوی مارکیټ سي ډاون تري یا اپ تري هغه نه پس تاسو چک کوئ بولیش بیرش انګلفینګ کینډل مطالعه کوئ او ګورئ صحیح شو دلته موږ ګورو دیږي کې نشته دی دیږي کې مطلب مارکیټ لاندې راغلی دیږي کې نشته دلته موږ سره نشته نو دلته تاسو ګوره مطالعه کوئ سرچ کوئ زه خو شاته زما لګیم خو تاسو به چک کوئ تاسو بل تر راځي چارت به ځي چارت کې بل سرچ کوئ سرچ کې به ګورئ هر یو چې کینډل مو خوښ شو هر یو د خوښ خبره نه ده هر یو کرنسی شو ګولډ شو هر یو شی هر یو چارت کې تاسو ته اپورچونټی موقع پیدا شو تاسو هغه نه بعد پکې چانس والے او ټریډ وکړئ سې شو دلته وسو غره مارکیټ ډیر لاندې راغلی دا وګوره اوس یو بولیش دی بولیش انګلفینګ کینډل دلته جوړ شوی دی او دا یو خو بولیش انګلفینګ کینډل دی دیږي کې وګوره موږ چیک کول ته پروفیټ ټریډ لګو ټریډ موږ چې لګو زه دیږي کې موږ ټریډ لګو ټریډ مو لګو سټاپ لاس چې دی ډیر های ډیر وړاندې راځي نو سټاپ لاس دلته ورکو او ټیک پروفیټ چې دی 1/2 منګالو دا دی دومره ځکه موږ ته دومره ځکه موږ ته 1/2 نه زیات بلکې پروفیټ راکړي سو پورې پروفیټ راکړي سکم دریو پورې پروفیټ راکړي خو موږ هغه 1/2 پروفیټ له مارکیټ نه وځو دي دا شان دي تاسو دا شان دي چې څومره پریکټیس کوئ عمره به تاسو دا کلیریفیکیشن او مکمل دا جواب چې راوباسي دا به ان شاء الله تاسو ته اسانه صحیح شو ها په ویډیو په اخر کې یو مهمه خبره ده بل کوم ګوره کبل شینګلفینګ کینډل یا بیر شینګلفینګ کینډل دا کینډل دومره زیات بيخي وګدي هغه سره کار ملره هغه بیر شوبل شینګلفینګ کینډل نه حسابيږي ځکه چې هغه یو امپیکټ وجه یو نیوز وجه یا سبل سو وجه بین او هغه سره کار ملره چې ډیر زیات وګد کینډل هغه سره کار ملره یو نارمل کینډل په څیر لکه دا مو یو نارمل دی دا شانته نور اگزامپل چې ما شاته درکړي هغه یو نارمل کینډلو نو دا شان تاسو څنګه کولای شئ بار پریکټیس باندې ان شاء الله ډیر شي باندې پوي شئ او چې هم څه مشکلې پوښتنه آزادانه کمنټ باکس کې کولای شئ واتس اپ نمبر باندې رابطه را سره کولای شئ هر مشکل موږ کوشش کوو زر جواب درکو او په میسج کې مشکل حل کوو هم نو په ویډیو کې په بل ویډیو کې ان شاء الله تاسو میسج ته جواب درکو او هغه په ویډیو کې ریل اگزامپل سره حلو تر بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته